الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیز ګروپونو ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې کومه د درسونو روانه لړۍ مو شروع کړې وه، په ننني درس کې ځینې هغه مسایل بیانوو چې په هغوی کې مسایلو کې دا خبره واضح سوې چې په کومو صورتونو کې د چا روژه ماتیږي، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. کله یو څوک یو عمل ترسره کړي روژه یې نسي ماته، کله یو څوک عمل ترسره کړي روژه یې ماته سي خو قضا ورباندې وي، کفاره نه وي ورباندې. کله څوک داسې عمل ترسره کړي چې هم قضا ورباندې لازمه سي او هم کفاره. نن هغه شیان را بیانوو چې روژه ماتوي، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. مسئله که چیرې یو سړي و بل چاته روژه په زوره ورماته کړل، په زوره یې اوبه ورکړلې، په زوره یې خوراک په خوله کې ورواچوي، یا یو خاوند په زوره د یوې ښځې سره جماع وکړل چې د هغې نه وه خوښه، دغه چې روژه یې ماته سوله پر ده باندې قضا سته او کفاره نسته باندې. د ښځې روژه ماته ده، یوازې قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. پر خاوند خو یې قضا او کفاره دواړه سته. او په نورو صورتو کې چې په زوره څوک خوراک ورباندې وکړي، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 202. او که چیرې د یو چا روژه په یاد وي، په خوله اوبه ګرځي، په خطا سره ستوني ته اوبه ولاړلې، روژه یې په یاد ده خو په خطا سره ستوني ته اوبه ولاړې او تېرې سوې، روژه یې ماته ده، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. یو روژه ایره وي، یو دا چې په یاد وي، یو په ایره خوراک دی، یو په خطا سره خوراک دی. په ایره که خوراک یا څښاک وکړي روژه نه ماتېږي، او که په خطا سره څوک خوراک وکړي روژه ماتېږي، قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 202. او که چیرې یو سړی داسې یو شی وخواړی چې هغه غذا نه درلوده، لکه یو کوچني خاشه یې تېره کړل یا یو اوسپنه یې تېره کړل، هر غیر غذا لرونکی شی خوړل یا یو کاغذ تېر کړي روژه ماتوي، خو قضا سته، کفاره ورباندې نسته. رد موتار جلد دریم صفحه 433. مسئله که چیرې یو چا غاښ وکشي، د غاښ کښلو په صورت کې طبعا غاښ وینه کوي. کله چې غاښ وینه وکړل نو بیا دغه وینه و ناڼه سره ګډېږي. که چیرې دغه وینه تېره کړل، ناڼې ورباندې ډېرې وې، سوروالی په ناړو کې و، روژه نه ماتېږي. او که وینې ورباندې ډېرې وې، ناڼې یې لږ وې، نو روژه یې ماته ده، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. رد موتار جلد دریم صفحه 422. او که چیرې داسې پیښه وسوه چې د روژه نیونکي خولې ته خوله یا اوښکه ورغله، خو هغه خوند یې په خوله کې محسوس کړي، په حال کې خوند محسوس کړي، نو روژه یې ماتېږي، قضا ورباندې سته او کفاره نسته ورباندې. او د هغه د خولې څاڅکي یا د اوښکې څاڅکي چې په خوله کې توی سي او خوند یې هلته په حال کې محسوس نه سي، بیا روژه نه ماتوي. فتاوای هندیه جلد فتاوای هندیه جلد دوم صفحه 201. او که چیرې یو سړی د خپلې میرمنې سره د بازیو په جریان کې یا د هغه څه په مچه اخیستلو باندې انزال سي او جماع ونه کړي، قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته.
رد موتار جلد 3 صفحه 415. او که چیرې یو څوک په روژه کې مالګه وخوري، مالګه، دغه مالګه خوړل دا که قضا ورباندې ستا روژه یې ماته ده، کفاره نسته ورباندې. البته که یو څوک د مالګې معتاد و نو په هغه صورت کې بیا دی پوره انرژي او غذا ورباندې حاصلوي، بیا حکم بل دی. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 215. او که چیرې یو سړی په ایره باندې خوراک یا څښاک وکړي، بیا یې دا ګمان سي چې ستا روژه خو ماته ده، ته خبر نه یې چې په ایره روژه نه ماتېږي، بیا نور خوراک ورپسې وکړي په قصده باندې، هم یې روژه ماتېږي، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. رد موتار جلد 3 صفحه 411. او که چیرې یو سړی د خپل وطنه څخه مسافر سي، بل وطن ته ولاړ سي، د ده روژې پوره نه وي، 29 روژې یې نیولې دي، د هغو روژې پوره سي، اختر یې کړي، نو دی دې روژه ورسره ماته کړي. دغه روژه چې ورسره ماته کړه، دغه روژه به وخوري، د هغې ورځې قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. تاتارخانیه جلد 2 صفحه 208. مسئله: که چیرې یو سړی میاشت په خپلو سترګو ولیدله، بل چا نه ولیدل، پر ده باندې لازمه ده چې دی روژه ونیسي. که څه هم نور خلک روژه نه کړي او قاضي شاهدي د ده قبوله نه کړي او بل څوک هم پیدا نه سي، د ده په خپله وویني، پر ده باندې لازمه ده چې روژه ونیسي. خو که یې چیرې ونه نیول، روژه یې ماته کړل، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. رد موتار جلد 3 صفحه 415. او که چیرې یو سړی نسوار وکړي یا سګریټ وڅښي، په دې باندې روژه ماته ده، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 6 صفحه 259. همدا ډول که څوک د پزې نسوار وکړي، په دې سره هم روژه ماته ده، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 204. او که چیرې یوه ښځه روژه یې نیولې، د روژې په منځ کې میاشتني ناروغي ورته راسي، یعنې د حیض ناروغي ورته راسي، روژه یې ماته ده، د هغې ورځې قضا به راوړي، پاته ورځ خوراک کولی سي. او که چیرې یو څوک په پزه کې دوا واچي، کش یې کړي، روژه یې ماتېږي، قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. همدا ډول که چیرې یو چا په سفر کې روژه ونیول، د سفر په جریان کې بیرته دا روژه ماته کړل، پر ده باندې قضا سته او کفاره ورباندې نسته. مراقي الفلاح جلد اول صفحه 504. او که څوک په روژه کې قی په خطا غیر اختیاري ووایي، نو روژه یې نه ماتېږي، او که قصدن قی ووایي، نو روژه یې ماته ده، قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. همدا ډول که چیرې یو څوک بیده وي، د خوب د هوله راکښېني، اوبه وچښي، دغه د خوب د هوله چې دی راکښېنستی، اوبه یې وچښلې، روژه یې ماته ده، قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. تاتارخانیه جلد 2 صفحه 109. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.